دا د میدان وردګ ولایت نرخ ولسوالۍ په کریمداد سیمه کې هغه ژمنی کورس دی چې له بیلابیلو کلیو څخه شاوخوا 150 زده کوونکي پکې په زده کړو بوخت دي. د دغه ژمني کورس لګښتونه د کریمدادو هغو ځوانانو په غاړه اخیستي چې له هیواده بهر اوسي. د یاد کورس د څار مسؤل وایي د ولسوالۍ په کچه یې تکړه ښوونکي د زده کوونکو لپاره نیولي او له تیرو 2 میاشتو راهیسې د زده کوونکو د زده کړو په کچه کې مثبت بدلون راغلی دی. په دې کې هم د مکتب هغه تعلیمي نصاب چې کوم د مکتب د هغه هم پکې تدریسیږي استادانو لخوا او همدارنګه هغه برجسته کورسونه چې په کابل کې دي لکه رژواک او یا نور د هغو کتابونه هم راوړي دغه استادان له هغو نه هم استفاده کوي او همدارنګه دوی خپل لیکچر نوټونه هم ورکوي او همدارنګه دوی چې کله د غلکان په اول کې دوی امتحان واخیسته د اکثرو نتیجه یعنی 0 وه خو اوس چې کله موږ امتحانونه اخیستي استادان هره پنجشنبه یا په 15 ورځو کې یو امتحان اخلي چې په هغه کې د دوی نتیجې ډېرې ښې نمرې په وړي نو له دې نه معلومیږي چې د موږ کورس انشاءالله مخ په ترقۍ کې ده. نو کور دې اباد وي مقصد خدای دې ښه ورسره وکړي دغه د منطقې د ټولو خلکو مقصد د ثواب وګټي. د دې کورس په باره کې خو موږ ډېر خوشحاله یو خو د شاګردانو سویه به لوړه سي او بل به د منطقې بېسوادۍ کچه بیخي له منځه لاړه سي. زده کوونکي هم خوښ دي او د کورس له ملاتړ کوونکو د دغه کورس د دوام غوښتنه کوي. له دوی څخه ډېره خوشحالي ښکاره کوو او ډېر خوشحاله مننه ترې کوو چې دوی دا احساس لري چې زموږ د تدریس لپاره پیسې دوی ټولې او دلته یې رالیږي او دا هڅه کوي چې موږ یو ځای ته ځان ورسو. ډېره مننه ترې کوو، موږ ترې خوشحاله یو. د ژمي دا د یخ په باره کې موږ ته د بخارۍ سیستم برابر کړی ده چې ډېر ښه او مسلکي استادان دلته موږ ته درسونه وایي او په ډېر ښه او غټ معیار سره موږ ته دلته درسونه تدریس کوي. د کریمدادو کلي له مخورو مو هم دغه کورس په اړه نظر اخیستی دی. په مجموع کې ټول خلک دې خوشحاله دي. الله تعالی دې هغو ته اجر ورکړي چې دا برنامه یې په مخ وړي او په لارې اچولې ده او ټول خلک ډېر بېوسه دي، ډېر بېوزله دي. خبره د دې ده چې خلک توانمندي د شخصي کورس د ویلو نه لري چې په هغه باندې فیس ورکړي خلک درس ووایي خپلو اولادونو باندې. له دې نه انتهایي زیات خوشحال یم ځکه چې زموږ آینده نسل ځینې کسان چې دې وس او توانایي نه لري چې لاړ سي کابل کې کورسونه ووایي نو موږ دلته ښه تکړه استادان لرو نو د هغو ته هغه پیسې له هغه ځایه ورکول کېږي او دلته دغه نوي ځوانانو ته درس ورته ورکوي. افغانستان کې د دغه کورس د چارو تنظیم مسؤل وایي اوس مهال د کورس مخ تړلو لپاره د 3 میاشتو بودیجه لري خو په وینا یې هڅه کوي د کورس ملاتړ کوونکو ته قناعت ورکړي ترڅو د یاد کورس موده له 3 میاشتو وغځوي. زمونږ بعضې کلیوال چې هغه په خارج کې اوسېږي بهرنیو هېوادو کې چې جرمني کې او همدارنګه په امریکا کې دوی دا تصمیم ونیو او ما ته زنګ ووهه ما سره مشوره وکړه چې که چېرې موږ داسې یو تصمیم ونیسو 3 میاشتې د ژمي لپاره موږ بعضې برنامې چې په هغه کې ساینسي مضامین ریاضیات وي هغه د کورس په شکل باندې موږ تدریس ورکړو نو ته وغږېږه دغلته استادانو سره او زمینه ورته مساعده کړه که چېرې امکان لري. موږ د دې برنامې لپاره په راتلونکي کې غواړو چې دا برنامه نور هم دوامداره سي. هغه ورونو چې همکاري یې کړې د هغوی هم دا کوشش کوي هڅه کوي خو اوس فعلا د 3 میاشتو لپاره دا برنامه تنظیم شوې ده. کوشش کوو چې موږ دغه ورونو چې کومک کړی قناعت دوی ته ورکړو تر څو دوی یا نور هغه ورونه چې په خارج کې اوسېږي دوی مرستې وکړي او دغه کورس دوامداره سي د راتلونکو زمو لپاره سي او د اوړي لپاره دوام وکړي. دا به ښایي ځکه رضایت خلکو ډېر دی، کیفیت کورس هم ښه دی، شاګردانو او د ښوونکو نه چې موږ پوښتنه کړې ده او له ولس نه پوښتنه کړې خلک راضي دي. د دغه تعلیمي مرکز موخه د هغو ځوانانو لپاره د زده کړو د زمینې برابرول دي چې په پلازمینه کابل کې د کانکور آمادګۍ لپاره مالي توان نه لري.